الفلق دي کی اختلاف ته د علماو چې دا مکی دي که مدني دي خو جمهور العلماء اکثر علما دا وایي دا سورتونه مکی دي یعنی دا د هجرت نه مخکې نازل شوي دي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په صحیح بخاري کې دا روایت ته په نورو کتابونو کې مشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی او جادو پې چا کړی و یهودو پې کړی و لبید ابن الاعصم هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه جادو وښوی شي څو ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیعت ګډوډ و طبیعت یې خراب او یو کار به په ذهن کې و چې دا ما کړی دی هغه به یې نه و کړی یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی نو یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیف نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په هغه ټیم کې هم دا ویلی شوي چې دا دوه صورتونه په ځان باندې ووایه نو دا دوه صورتونه دا د جادو علاج هم دی سورة الفلق دا صورت مکی دی په دې کې 15 آیتونه دي د نازلېدو په ترتیب کې دا 20 نمبر صورت دی د نازلېدو په ترتیب کې دا 20 نمبر صورت دی او په قرآن کې دا 114 نمبر صورت دی په قرآن کې څوم نمبر دی 114 او په قرآن کې ټول صورتونه 114 دي 114 صورتونه په قرآن کې دا پکې دی 114 د اخریني صورتونه مخکې د اخریني صورت نه مخکې دي په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل توايا أعوذ برب الفلق پناغوارم پرب د سبا پوری قل اوایا اعوذ پنانیسم خانو د دې استعاذې مسله مخکې تېره شوې ده کله چې موږ د سورې فاتحې ترجمه کوله او تفسیر چې پناه به نیسي په الله پورې په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی په دې کې به صرف پناه په الله پورې نیسي بس او هغه کار چې مخلوق پې هم قادري نو که یو سړی پناه وغواړي د مخلوق نه په دغه کارونو کې نو دا بیا څه دي دا روا دي موږ په مثال ذکر کړو لکه اوس یو سړی دی او په هغه پسې ډاکو لګېدلی دی وجري او یا تې پیسې پټوي غلا تې کوي او دی د یو کس کور له ورشي ور ورته وټکي ماله پناه راکړه دا پناه غوښتل څه دي جایز دي خو په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی په دې کې به پناه صرف د الله نه غواړي او په الله پورې به پناه نیسي مخلوق پورې پناه نیوه په دغه کارونو کې دا شرک دی لکه مشرکان پناه غواړي د پیریانو نه یعنې موږ له پناه راکړه یا د ملایکو نه یا چې وایي دا ولی الله دی په داسې کار کې چې هغه کار باندې صرف الله قادر دی نو دا قسمه پناه نیوه په مخلوقاتو پورې دا د شرک په زمره کې دننه راځي پناه به صرف په الله پورې نیسي په دغه کارونو کې قل اعوذ ووایه زه پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا پورې الفلق دې کې اصل کې معنی پرته ده د شلیدو فالق الاصباح فالق الاصباح د الله مبارک راځي الله دا تیاره وشلی تیاره دا تیاره چې کله وشلی نو څه ترې راوباسي رڼا ترې راوباسي نو برب الفلق نو رب د سبا پورې دلته یو څو فایدې یوه ګوره دې کې اشاره ده دې ته څنګه چې الله تیاره سیري کي او تیاره وشلی او د هغې نه رڼا راوباسي د سحر نو دغه شان ای مؤمنه چې د دغه رب سره دې رابطه مضبوطی نو هر تیاره او هر غم به دله ختم کي قل اعوذ برب الفلق زه پناه نیسم یا پناه غواړم په رب د سبا پورې نو کوم رب چې سحر راوباسي د تیارې نه هغه رب ستا د ژوند تیارې هم ختمولی شي
هغه رب ستا د ژوند هر غم ختمولی شي، هغه رب تا د هر شر نه محفوظ ساتلی شي، هغه رب تا د هر مصیبت نه په امان کې ساتلی شي. دا معنی پکې ده. بعضې داسې ترجمه کوي قل اعوذ برب الفلق، ته ووایه پناه نیسم په رب د مخلوقاتو پورې. الفلق ولې؟ وایي ځکه چې هر شی مخلوق ته چې وګورې دې کې هر هغه مخلوق دننه راغی چې څه شی وشلېږي او هغه ترې راوځي. اوس لکه باران د وریځو نه راوځي، نو وریځې وشلېږي که نه، نو څه ترې راوځي؟ باران. ځمکه سیرې شي نو د هغې نه بوټی راوځي. دغه شان د مور د خېټې نه بچی راوځي، هګۍ نه بعض حیوانات راوځي. نو په دې کې الغرض ده چې ټول مخلوقات دننه راغلي. نو ته داسې هم ویلی شي چې قل ووایه اعوذ پناه غواړم یا پناه نیسم برب الفلق په رب د مخلوقاتو پورې. ښه د څه نه پناه غواړي؟ یریږي د څه نه؟ من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه. په دې کې دنه هر څه راغلي. یعنی زه پناه نیسم په الله پورې. د څه نه؟ وایي پناه نیسم په الله پورې د هر هغه شر نه، یا د هر هغه د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي. هر شی چې الله پیدا کړی دی د هغې د شر نه پناه نیسم په الله پورې. نو ټول شرونه پکې دننه راغلو. د هر څه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. او ته ووایي چې یا الله ما له پناه راکه، زه پناه غواړم تا نه، زه پناه نیسم په تا پورې ستا د هر مخلوق د شر نه. نو ټول هر څه پکې دننه راغلو. ځکه دا دومره ښایسته صورتونه دا یاد کوي، وایي الله به د هر شر نه ساتي. پیریان دا د الله مخلوق دی، د هغې د شر نه به الله ساتي. انسانان دا د الله مخلوق دی، انسانانو کې چې کم شر هم پروت دی الله به د هغه شر نه ساتي. زناور دا د الله مخلوق دی، دې زناورو کې چې کم شر پروت دی الله به ته د هغه شر نه په امن و امان کې ساتي. نو قل اعوذ برب الفلق، ووایه زه پناه نیسم په رب د سبا پورې. من شر ما خلق، د شر د هر هغه څه نه چې پیدا کړي دی هغه الله. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه هر کله چې خوره شي. او د شر د تیارې نه هر کله چې دا تیاره څه شي؟ خوره شي. ومن شر غاسق اذا وقب، چې کله خوره شي دا تیاره. ومن شر غاسق، نو دلته بعضو علماو دا قول کړی دی چې معنی ده چې کله نور ډوب شي. نور چې ډوب شي تیاره راشي که نه. چا ویلي نه دې نه مراد سپومۍ ده، چې سپومۍ کله ډوبه شي تیاره ښه ډېره شي، یا ستوري. خو مقصدي خبره دا ده چې پناه نیسم په الله پورې من شر غاسق اذا وقب، د شر د تیرې نه کله چې خوره شي. مخکې ووي من شر ما خلق، الله چې څه شی پیدا کړی د هغې د شر نه. نو د تیاره پای کې دننه نه راتله پکې که نه، تیاره هم پای کې دننه وه. خو دا تیارې خاص ذکر کړه بیا. ولې؟ ځکه چې په تیاره کې دننه ډېر شرونه پراته دي. تیاره چې کله خوره شي نو په دې ټیم کې ډاکوان راوځي، په دې ټیم کې دشمن خپله دشمني وباسي، په دې ټیم کې پیریان خواره شي، په دې ټیم کې ډېر شرونه او آفتونه خورېږي. نو ځکه دې ځای کې پناه وغوښتی شوه د الله نه چې یا الله ما له پناه راکه، ما وساته د شر د شپې نه کله چې دا شپه څه شي؟ خوره شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي دی که نه، کله چې شپه راشي نو دغه ټیم کې په دې اوله کې د خپل ماشومانان د کورونو نه بهر مه پرېږدئ. ولې مه پرېږدئ؟ ځکه چې دغه ټیم کې پیریان خورېږي، دغه ټیم کې شرونه خورېږي. نو ځکه دې ځای کې ګوره شپه ذکر شوه. ومن شر غاسق، او د شر د شپې نه اذا وقب، کله چې دا شپه څه شي؟ خوره شي او په هر ځای باندې توره تیاره راشي. ومن شر النفاثات،
او د شر د پوکو کوونکو نه فی العقد په غوټو کې ومن شر النفاثات او یا الله بچ مې کا او یا الله پناه نیسم په تا پورې د شر د هغه ښځو نه چې هغوی پوکي کوي په غوټو کې نفاثات مطلب هغه زنانه چې پوکي کوي عقد غوټې ته وایي د دې څه معنی دا شو یعنی یا الله ما د جادوګرانو د شر نه وساته د چا د شر نه د جادوګرانو نه جادوګر او کوډګر دوی څه چل کوي په غوټو کې پوکي کوي که نه کوي غوټې ورکوي او هغې باندې چوف کوي غوټې ورکوي او په هغې باندې بیا چوف کوي نو یا الله ما وساته د جادوګرانو د شر نه بیا سوال دا دی چې زنانه ولې ذکر شوې دا کار خو نارینه هم کوي جواب دا دی چې دا کار اکثر زنانه کوي د نارینهو په نسبت باندې زنانه دا کار ډیر کوي قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی کله داسې خبره هم ذکر کړي چې یو کار زنانو کې ډېرې زنانه ذکر کړي اگر که سړو کې وي او یا زنانه رامخکې کې سړي وروسته کړي یا سړي رامخکې کې او زنانه وروسته کړي لکه تاسو ته په مثال درکړم دا به یوه فایده یاده کوي الله په سورة النور کې څه وایي الزانیة والزانی زیناکاره ښځه او زیناکار سړی نو ګوره زیناکاره ښځه یې رامخکې کړې ده او سړی وروستو کړی ده ولې ځکه چې زنا اکثر ابتدایي د زنانه نه کېږي او چې زنانه نه غواړي د یو سړي سره لینډ جوړ کړي او د زنا د لار کولاو کې چې زنانې نه غواړي نو سړی په اله اسانه باندې دغه لارې ته نشي رسېدی نو ځکه الله زنانه مخکې کړي د څه نه نارینهو نه په سورة المائده کې الله څه وایي والسارق والسارقه او غل سړی او غله ښځه نو سړی د ښځې نه څه کو مخکې کو ولې ځکه چې اکثر غلاګانې څوک کوي هغه سړي کوي نو دې ځکه الله نفاثات ذکر کړي ښځې چې پوکي کوي په غوټو کې ولې ښځې ذکر کړي ځکه چې ښځو کې دا کوډې موډې او دا جادو او دا قصې پکې ډېرې اکثر به تاسو اورئ د خلکو نه زمونږ ترور ده او هغه کوډګر ده او زمونږ پلانۍ ده او هغه راغلې وه هغې کوډې کړې اچوي په کومه ورځ کور ته راغلې ده یو زموږ په کور کې مصیبتونه زموږ په کور کې دا او د دې پیرانو میرانو دا زموږ په دې ملک کې چې دا پیران دي دا ټول جعلي دي ګورئ دا ټول څه دي جعلي دي خو یو قانون دا جوړ شوی دی چې کله ونیوی شي بیا وایي جعلي پیر پکړه گیا ټول جعلیان جعلي دي اصلي پکې شته دا کار په شریعت کې نشته دغه کار چې کوم دا پیر صاحب کوي د کوډې منترې د پردو زنانو سره ناسته او دا خزعبلات او دا ګډې وډې قصې دا په شریعت کې نشته نو دي که اصلي او جعلي د کوم ځای راغلی دا ټول جعلي دي ما خبره دا کوله چې اکثر د دې پیرانو دا کار دا په چا رواني په سړو که په ښځو دا په ښځو رواني دې له زنانه ځي دا تعویضونه کوډې منتر جادو دا په دې زنانو کې د نارینو نه ډېر دي نو ځان به لرې ساتي د دې قصو نه دا خبره ذکر کوي ګوره جادوګر پسې چې کوم خلک ځي ما په عامو درسونو کې دا فایده ذکر کړې ده خو دلته اکثر نوي ملګري دي موږ دا فایده ذکر کړې وه چې جادوګر له چې کوم خلک ځي نو دا په څو قسمه دي دا په 3 قسمه دي یو هغه دی او دا تقسیم د حدیثونو په رڼا کې دی ګورئ یو سړی دی د جادوګر خواله لاړ د کوډګر خواله لاړ او د هغه دا خبره ومنله او یقین یې پرې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانه ده من اتی کاهنا او عرافا څوک چې لاړ په نجومي پسې نجومي د ستورو کې چې ګوري او قسمتونه معلوموي یا لاسونو د کرښې ګوري بعض د لاسونو د کرښې ګوري که لاسونو د کرښو ته وګوري او بس صحیح ده او را روان یو څو کاله به په تا باندې مصیبتونه ډېري او بیا به ښه شي 15 کاله بعد به ښه شي او څوک په توتیانو قسمت معلوموي او څوک په سر څوک په خاورو کې کرښې راکوي څوک چې په دې خلکو پسې ځي او په کوډګرو پسې ځي دا نصیحت زموږ د پښتنو دپاره ډېر اهم دی ځکه چې پښتنو کې دا بیماري ډېره ده ګورئ یاده کوي دا خبره کم سړی چې کوډګرو له ځي کم سړی چې پالګرو له ځي
کم سړی چې په نجومیانو پسې ځي، کم سړی چې په جادوګرانو پسې ځي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فصدقه، او د ده دا خبره رښتینې وګڼله چې او دې چې سوی دا رښتیا دي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، نو دی د هغه قرآن نه منکر شو، کوم قرآن چې په پیغمبر رالیږلی شوی دی، او د قرآن نه چې منکر شي دی څه شي؟ کافر شي. نو دا سړی کافر شو. ولې کافر شو؟ ځکه چې دې قرآن کې خو الله دا ویلي دي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. زمکه او اسمانونو کې چې څوک دي په دې کې د هېڅ چا سره غیب نشتی، علم الغیب سوی د چا نه؟ د الله نه. نو دی چې کله په کوډګر پسې ورغی او په پالګر پسې ورغی او په نجومي پسې، نو هلته د هغه په خبرو یقین وکړو چې او مستقبل کې به دا کېږي، مستقبل کې به بیماریانې راځي، دا مصیبت به راځي. مطلب دا شو چې دی دا مني چې د ده سره هم علم الغیب شتي. نو الله خبره یې رد کړه که نه؟ نو چې الله خبره یې رد کړه نو په قرآن باندې کافر شو. دا اولنی قسم شو. دویم قسم زه به درس په اخره کې دا تپوس کوم ګورې. دویم قسم هغه دی لاړ په کوډګر پسې، لاړ په جادوګر پسې، لاړ په پالګر پسې، لاړ په نجومي پسې، وایي زه منه منه، زه د ده دا خبرې نه منم، خو صرف هسې ورځمه، ننداره کومه، تپوس کومه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کوم سړی چې لاړ په داسې کس پسې مني نه ګورئ، چې ومنه خو د اسلام نه وځي، دا سړی مني نه، لم تقبل له صلاة 40 لیله، الله به د دې سړي 40 ورځې لمونځ نه قبلوي. صرف ګوره دا د نندارې دا سزا ده ګورې چې زه هسې ځمه 40 ورځې به د دې انسان لمونځ نه قبلېږي. دریم کس هغه دی عالم دی، داعي دی، په عقیده باندې پوهه دی، په اسلام باندې مضبوط دی. هغه وایي زه د کوډګرو خواله ځم، زه د جادوګرو خواله ځمه، د دوی حقیقت راښکاره کومه. نو د ده تله څه دي؟ دا جایز دي. ولې؟ ځکه چې هلته هغه په خپله عقیده کې مضبوط دی، هغه ګډوډ کېدی نه شي، او هغه دې دپاره ځي چې حقیقت راښکاره کړي. نو دا قسمه تګ د جادوګرو خواته د علماو دپاره او د دعاتو دپاره څه دي؟ جایز دي. دلته بله خبره درته ذکر کړمه، دې جادوګرانو کوډګرو باقاعده چینلې کولو کړي دي، او په هغه چینلو باندې ما په خپل هغه چینلې کتلي دي، هغې ته ټلیفون کېږي. نو یو پیر ما د دوی یو پروګرام کتو، هسې ما کتو مې چې دوی د خزعبلات څه دي ویې ګور. نو هغه سړی ناست دی په کراچۍ کې، پروګرام د کراچۍ نه نشر کېږي، او یو کس ورته د جدې نه ټلیفون وکړو، ما ته وایي دا مشکل دی، ما ته دا مصیبت دی، او دا څنګه ده. هغه ورته وایي ته څادر راواله او دا څادر په لاس کې ونیسه، اوس وګوره څو دی، هغه وایي 2 میټره دی، اوس یې راغونډ کړه، راغونډې کړه، اوس یې کولاو کړه څو دی، 1.5 میټر دی. او دا ټول د دې کوډګرو جادوګرانو قصې دي. دا قسمه چینلې کته حرام دي، دې ته خو کولاو کوي. ګورئ دا قسمه چینلې کته څه دي؟ حرام دي. ته چې جادوګر خواله ځې وایي زه تلی نه یم، دا چینل کته هم داسې دي چې ته خواله ورغلی. نو ډېر د خپلې عقیدې خیال وکړئ. زما او تا سره ګورئ اهم شی هغه د عقیده ده. دا عقیده زموږ سره داسې ده، اوس چې زه تاله د سرو زرو یو خښته در کړم دومره چې دا واله، نو ته به څه کوې؟ کور ته به ورشي داسې به ګزار کړي؟ ته به دې کپړې ته وکړي، بیا به په المارۍ کې کښېږدي، بیا به پسې المارۍ ټاله کړي، او بیا به ښځې ته هم دا ووایې چې دې ځای له ګوره څوک را نه شي، دلته زما دا سره پراته دي. وجه دا ده چې له دومره حفاظت وکړو، نو څه وجه یې وه؟ دا تا ته قیمتي ښکارېدو. چا ته چې خپل دین قیمتي ښکاري، چا ته چې خپل عقیده قیمتي ښکاري، هغه به حفاظت کوي. حفاظت به څنګه کوي؟ د دې قسمه خلکو نه به ځان لرې ساتي. موږ سره د پیسو قدر دی، نو دا پیسې خلک به کم کم ځای کې ساتي. اکثر ملګرو ته سره ناشنا ناشنا طریقې دي د پیسو د ایښودو، چا په دیوال کې ایښودي، او چا په بالغ کې دننه ایښودي، او چا د قالین لاندې ایښودي. او ځکه یو ملګري ما ته قصه کوله، په دمام کې و، ما داسې خبره وکړه، ما د ملګرو له ناشنا طریقې ورځي. هغه ما ته وایي زه تا ته یو طریقه ذکر کوم، د چا په ذهن کې نه راشي. ما څنګه؟ وایي ما یو کس ته ټلیفون وکړو چې ما له قرض پیسې راکړه. ما یو درس کې ذکر کړې مو دا قصه. وایي هغه ما ته وایي چې صحیح ده ماسخوتن راشه در به یې کړم. وایي زه ماسخوتن په هغه پسې کمرې ته ورغلم، ورسره ناست ناست بیا مې ورته په اخره کې وایي چې پیسې راکړې که نه راکړې، زما کار دی ځمه. وایي ما ته وایي لږ صبر وکړه. لاړ د تلاجې نه د فریزر نه یې واوره راواغېسته،
زه ورته حیران چې په واوره څه کوي هغه واوره یې ماته کړه هغه واوره چې ماته کړه په هغې کې دننه تیلۍ پرته وه هغه تیلۍ چې کوله کړه په هغې کې پیسې پرتې وي دا ناشنا طریقه ایجاد کړې ولې چې دا چې ته ګړې وړې نه شي که چېرته څوک غله راشي اکثر دا کم عذاب چې دي د دوی دا ډیرې چې دي دوی کورونه اکثر پې دا غله پې هم د شپې ورشي او غلاګانې شوي هم دي په ډېرو ځایونو کې نو دی دې دپاره ګوره اوس دا څنګه خطرناک سوچ کړی دی چې دې ته د سره د چا سوچ نه ځي ولې ځکه چې دا پیسې ورته ډېرې ګرانې وي نو زما او تا سره د دې هر څه نه قیمتي شی هغه دا عقیده ده هغه دا دین دی هېڅ خبره نه ګوره که پیسې ضایع شو بیا به الله راکړي که بچي رانه مړه شو الله به نور بچي راکړي که بیماري راله الله به مې روغ کړي که په تجارت کې څه نقصان وشو الله به د بل طرفه پوره کړي خو دا عقیده که چېرته ګډه وډه شوه که نه نو دنیا دې هم ختمه شوه آخرت دې هم ختم شو نو الله دې زموږ د عقیدو حفاظت وکړي ما دا خبره کوله چې د دې جادوګرانو او د دې کوډګرو د دوی دا چینلې به نه ګورئ د دې نه به بایکاټ کوئ دا غیرت به تاسو کوئ په خپل عقیده باندې دا غیرت به تاسو کوئ په خپل دین باندې ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد ښکاره کي ومن شر حاسد او یا الله بچ مې ساته د شر د حسد کوونکي نه حسد کوونکي ته وایي اذا حسد کله چې حسد راښکاره کي نو دلته یو څو اهمې خبرې اولنۍ حسد څه ته وایي چا ته تعریف معلوم دی بغض او کینه دا نه هغه بغض او کینه خو ځان له یو مسله ده دې ته حسد وایي بارک الله فیک حسد څه ته وایي چې د چا سره یو نعمت او ته دا ارمان وکړي چې دا نعمت الله د ده نه والي نو بیا دې کې درجې دي د ټولو حسد یو شان نه دی د بعضو حسد دا دی چې الله یې د ده نه والي او مال یې راکړي یو حسد دا دی لکه ته یو کس ولیدو مالدار دی یا هغه سره شهرت دی مقام دی یا بچي دي یا نور څه دي او ته دا وایې چې الله یې د ده نه والي یاره دا سړی ولې کامیاب شو او مال یې راکړي نو دا د حسد یو درجه ده یوه درجه دا ده چې الله دې مال هم نه راکوي خو چې له ده نه والي کوم یو دې دواړو کې بدتر دی دا دویم یعنی زما هم نه دی په کار خو چې الله ته دې هم خلاص کړي دا بیا بدترین حسد دی نو په دې کې به یو څو اهم نصیحتونه ټولو ملګرو ته وکړو وجه دا ده حسد دا بیماري زموږ په دې پښتنو کې ډېره ده حسد بیماري په پښتنو کې ډېره ده حسد ولې شریعت د دې دومره بدی بیان کړی دی وجه دا ده اصل کې دا حاسد چې دی د څوک چې حسد کوي د اعتراض کوي د الله په تقدیر باندې اصل وجه دا ده لکه اوس تا یو کس ولیدو او الله وله یو نعمت ورکړی دی که هر قسمه نعمت وي ته وایې ولې لکه الله ولې دی داسې مخکې کړو الله ولې دله دا شی ورکړی نو ته اوس اعتراض په اصل کې په چا کې په الله کې دله چې دا کوم نعمت ورکړی دی دا خو الله ورکړی دی ده ته چې را څه میلاو شوي دا خو د الله له طرفه دي نو اصل کې حاسد اعتراض کوي په چا باندې په الله باندې نو ځکه دا ګناه په لویو ګناهونو کې ده بعض روایتونو کې راځي چې حسد نیکیانې ختموي حسد ګورې نیکیانې ختموي حاسد سړی چې د څوک چې حسد کوي او په دې باندې زما یو بیان دی په یوټیوب کې هم شتي او ملګرو سره په میموري کارډو کې هم میلاویږي حسد د نن سبا لویه بیماري په دې عنوان باندې
حسد د نن سبا لویه بیماري مکمل ما سره پاسه ګنټه خبرې په حسد باندې کړي دي اقسام او بیا د هغې نه د بچ کېدو طریقه دلته خو موږ هغه تفصیل اوس نشو کولی خو ما خبره دا کوله چې حاسد اعتراض کوونکی دی د الله په تقدیر باندې حاسد چې کوم دی په اصل کې نیکیان یې ګوره ختمیږي او بدن هم ختمیږي او زړه هم ختمیږي ما بل اوس په درس کې د کوم ملګري چې ما د هغه درس ته ورته پته موږ څه ویلو موږ حسد څه دی انصاف والا دی حسد څه شی دی انصاف والا په دې حسد کې ګوره ډېر انصاف پروت دی څنګه بدأ بصاحبه شروع د چا نه وکړه د خپل ملګري نه حسد شروع د خپل ملګري نه کې هغه څوک چې کوي څنګه لکه اوس یو سړی دی حسد کوي یاره دا سړی چې دې له دومره پیسې څنګه ګټي او د ده دا ګاډی او د ده دا کور او دا درې چېرته کور د څنګه جوړ کړو او د ده په سعودي عرب کې صبر څومره وخت شوی دی دی په پلاني سن کې تللی او د اوسه پورې دا خو زموږ هغه تره ملته دی او زموږ کاکا ملته دی زموږ ماما خو دومره ونه ګټلي او ده څنګه وګټلي ته اوس ګوره دې ځان له په یو بیمارۍ کې پروت دی پردي حسابونه کوي دا بیماري ده که نه ده دا بیماري ده هغه چا سره چې حسد کوي هغه ښه بېغمه اوده پروت دی هغه مزې کوي د خپل مال نه هم فایده واخیسته د خپلو بچو نه هم فایده واخیسته د خپل هر څه نه فایده واخیسته او دا غریب لګیا دی څه کوي حسابونه کوي نو حسد شروع د ده نه وکړه دی خراب کو اول مخکې دې نه چې دی خراب کړي هغه بل په خپله یې ځان خراب کړو نیکیان یې خپلې تباه و برباد کړي نیک عمل که څه لږ ډېرې کړي هغه یې خراب کړو او بیا د هغې نه بعد خپل بدن هم خراب کړو د شپې په کټ کې وړي راوړي لکه اوس یو سړی د شپې پرېوت او سوچونه په کټ کې کوي چې دغه پلانې د ده سره چې دا ګاډی دی دا ګاډی څنګه او ما سره دا دی او د هغه سره دا دی او ده سره دا دی ده د خپلې ښځې نه خوند وانهغستو ده د پستي طلایي نه خوند وانهغستو د ده خوب ونه شو ګډوډ سهار راپاڅېدو هغه ورځې د هغې د لاسه ټوله ګډه وډه وه ځکه چې خوب یې نه دی شوی بیا د ورځې هم دا سوچونه خو دا څه ژوند شو د دې حاسد غریب دا ژوند دا عذاب دی دا په خپل یو عذاب دی دا سړی په عذاب کې اخته دی او کم سړی چې د الله په تقدیر باندې ایمانی الله اکبر هغه که غریب دی که فقیر دی که بیمار دی که مالدار دی که شهرت والا دی که علم ورسره دی که جاهل دی که هر څه دي خو په هر حال کې د ده ژوند د خوشحالو دی ولې ژوند د خوشحالو دی حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وو که نه یو نصیحت یې ورته دا کړی دا نصیحت په زړه ولیکئ په زړه وی یا غلام ای ماشومه دا خبره یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك دا کوم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدونه او دا کوم چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدونه چې کله دې دا عقیده وکنه والله چې د حسد نه به دې زړه سم پاکي څه چې تا ته در رسېدلي دي دا هغه پلاني ته نه تلو او څه چې پلاني ته رسېدلي دي دا تا ته نه در رسېدو زړه به دې مطمئني پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووي وی رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه د تقدیر اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي یعنی نور پکې دنه څه اضافت نه کېږي نو تقدیر پاڼې وچې شوي دي او په تقدیر کې لیکلي دي چې الله به مثال کې محمد دی یو کس نوم دی الله به د محمد له ډېر مال ورکوي بس ده ته به میلاویږي او الله تقدیر کې لیکلي د عبدالله چې دی به غریب وي بس دی به غریب که ما او تا چېرته په تقدیر باندې مضبوط ایمان لرو نو بیا به موږ الله د حسد نه ساتي په تقدیر باندې مضبوط ایمان د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه څو زره کاله مخکې 50,000 کاله مخکې لیکلی شوي دا خبرې ورب الکعبه د کعبې په رب مې دې قسم که دا خبرې تاسو زړه ته واچولې نو ژوند به م د خوشحالي وي 50,000 کاله مخکې الله هر څه لیکلي دي که ته غریب یې 50,000 کاله مخکې الله دا لیکلي وو که تا ته مصیبت را پېښ شو داسې وایه وایه په دې کې به څه وي په دې کې به خیر وي او دا سوچ مه کوه چې دا څنګه او دا ولې او د پلاني باندې خو مصیبتونه نشته او په ما مصیبتونه ډېر نه هر څه چې را پېښ شي دا وایه په دې کې به څه وي په دې کې به خیر وي په دې کې ما یو قصه بیان کړې وه دې ملګرو ته او بیا بیانوم د فایدې دپاره د یو باچا او د وزیر دا ټکی چې په دې کې به خیر وي په دې د خوله عادت کې هر څه چې کېږي وایه وایه په دې کې به څه وي
په دې کې به خیر نو هغه قصه داسې ده د باچا او د وزیر یو باچا او د هغه سره وزیر و هغه وزیر به دا خبره کوله وي په دې کې به خیر هر څه کې به وي نو د باچا صاحب لاس زخمي شو لاس ډېر هغه وزیر ته ووایي وګوره وزیر صاحب وګوره لاس مې زخمي شوی دی هغه ورته باچا صاحب دې کې به خیر په دې باندې باچا غوسه شو بېادبه وي زما لاس زخمي شوی دی ورته په دې کې به خیر سړی راواغستو جیل ته واچو چې جیل ته ورننه کېدو چې وزیر وي دې کې به هم خیر جیل ته ور واچو بیا څه وخت بعد دا باچا به ښکار لتو میاشت کې هفته کې یو پیر به ښکار له وتو او ځان سره به یې څوک بوتو دا وزیر به یې بو خو دې پر لکه وزیر جیل کې پروت دی باچا صاحب لاړ ښکار له چې ښکار له کله لاړ نو دې د هغه خپلو حدودو د باچایي د حدودو نه پکې واوړېد او پوهه نه شو نو هلته هغه نور چې کوم کسان وو هغوی ونیو وینو نو د هغوی سره یو بوت و چې څوک به یې ونیو نو هغه به یې د دې بوت دپاره قرباني کوو باچا یې ولي چې وینو بس بویتو د هغه بوت مخې له یې راوستو اډر یې وکړو وایي دا حلال کوي او دی قربان دی د دې بوت نه چې څنګه راسملو هغه یو پکې اواز وکړو په ده قرباني نه کېږي لکه څنګه په ده قرباني نه کېږي وایي د لاس زخمي دی هغوی به نه پرېږدل کوئ چې قرباني پرې نه کېږي بیا پرېږدوئ باچا صاحب په لاره سوچ کوي هغه وزیر چې وي چې دې کې به خیر خیر ګوره دا دی که نن زما لاس برابر وی خو سر یې رانه و بیا لاړ هغه سړی راوویستو د جیل نه او معافي ترې وغوښته وایي زه خو په دې پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر خو ما چې ته جیل ته اچولې تا وي دې کې به هم خیر نو په دې کې څه خیر و هغه ورته باچا صاحب خیر په دې کې دا و چې تا سره به ښکار له څوک تو هغه ورته ته به را سره تلې نو دې پرې ته ونیوې قرباني کولې که نه هغه وایي او وایي که زه د سره وی ته یې پرېښودې او زه یې قرباني کولم نو زما دې جیل ته تلو کې خیر او ستا په لاس زخمي کېدو کې خیر نو الله چې څه کوي به یې کې خیر ښه مطمئن اوسئ مه حسد کوئ د چا سره مه بغض د چا سره کوئ مه کینې د چا سره کوئ او مه پردي حسابونه کوئ د الله نه پراخه خزانې دي د الله او د الله نه یې غواړئ دا په دې عربو کې ښکلی عادت دی چې کله هم دوی څوک ویني که نه کروړپتي لکپتي سړی د دوی مخې ته تېر شي والله که بې سره کوي او څه ووایي الټا ماشاءالله تبارک الله دې ولوي ښه ډېره ورکړي اوس که ته چې ته څوک ویني چې په نعمتونو کې هر قسمه نعمت شي یو سړی دې ولیدو مال دی یو سړی دې ولیدو شهرت ورسره ډېر دی یو سړی دې ولیدو بچي ډېر دي یو سړی دې ولیدو علم ورسره دی هر څه چې دي وایه یا الله داسې وایه ګوره وایه یا الله ده له ښه ډېر ورکړي برکت پکې ورته واچې او مال هم د خپلو خزانو نه راکړي پراخه خزانې دي د الله دا کوم سړی چې وایي چې یا الله د ده نه یې واله او مال یې راکړه نو د ده ګوره بدګماني هم ده په الله باندې څه بدګماني ده یعنې د الله دومره تنګې خزانې دي چې د ده نه به یې الې او ماله به یې راکړي نور نشته دا د الله خو پراخه خزانې دي وایي یا الله ده له یې ښه ډېر ورکړه او ورسره مال هم راکړه هېڅ خبره نه ده ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد راښکاره کړي که یو سړی سوال وکړي چې دا پکې ولیدي چې حسد راښکاره کړي نو جواب دا دی چې کله یو سړی په زړه کې دننه حسد کوي د بل چا له نقصان نشي ورکولی خو چې کله دا حسد راښکاره شي نو بیا نقصان ورکوي حسد چې راښکاره شي بیا د کوشش کوي محنت کوي دې سړي ته نقصان ورکولو کې نو ځکه یې دلته دا وویې چې یا الله ساتمې د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کړي حسد چې کله پټي نقصان نه ورکوي خو نقصان کله ورکوي چې کله راښکاره شي اخرنۍ مسله په دې درس کې هغه دا ده یو قسمه حسد چې هغې ته غبطه ویلی کېږي په عربۍ کې څه ورته ویلی کېږي غبطه دا جایز دی او دا غبطه څه ته وایي یعنې ته یو سړي باندې نعمت وینې یا الله داسې نعمت ما له هم راکړه دا جایز دی دې ته غبطه وایي حسد کې خو دا دي چې د ده نه نعمت څه که واله دې کې دا نشي چې د نه یې واله یا الله داسې ما له هم راکړه نو دې ته غبطه وایي دا جایز دی او غوره غبطه په حدیث کې راغلی ده غوره غبطه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث ده لا حسد الا فی اثنتین غبطه ده مه کوه مګر په دوو خبرو کې به ډېره غوره ده په دوو خبرو کې غبطه ډېره جایز ده غوره ده افضل ده او جایز هم ده یو رجل آتاه الله القرآن یو سړی دی الله وله قرآن ورکړی دی مطلب دی چې قرآن ورته یاد دی ښایسته اواز یې دی په معنا او په ترجمه او په تفسیر یې پوهېږي او دی سهار ماښام دا قرآن بیانوي او تلاوت کوي او ته دا ووایې ارمان چې ما هم داسې کولی
نو دا د ټولو نه اوچته غیبته ده. دویم ورجل آتاه الله مالا، او یو سړی دی الله وله څه ورکړی دی؟ مال. فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، او دا سړی سحر ماښام دا مال د الله په لار کې لګوي، او ته دا ووایې چې ارمان داسې مال ما سره وی نو ما به هم لګولی. دا د ټول نه اوچته غیبته ده. اوچته غیبته څو دي؟ دوه قسمه دي. یو د علم ارمان کول، یو سړی د علم ورسره دی، یو عالم دی ډېر تکړه دی او په مسلو پوهه دی، او ته دا وایې چې ارمان داسې علم ما سره وی، او دا حق ما هم بیانولی، دا تلاوتونه ما هم کولی، دا حدیثونه ما هم بیانولی. دا اوچته مرتبه ده. خو زمونږ خو دا غیبتې نه دي که نه، زمونږ هغه څه دي یاره چې داسې مال ما سره وی، او داسې شهرت ما سره وی، او داسې صرف دنیا ته پسخېدل. نو دا یاده کړئ چې د چا دنیا ته مه پسخېږئ، آخرت ته پسخېږه. غیبته کې معنی د پسخېدو پرته ده. که ته پسخېږې نو په څه کې وپسخېږه؟ په دین کې وسړي ته وپسخېږه چې الله داسې دینداري ماله راکړه، یا الله داسې علم ماله راکړه، یا الله داسې پوهه ماله راکړه، یا الله داسې مال ماله راکړه چې زه هم د الله په لار کې ولګوم. دا قسمه کارونه جایز دي او غوره دي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو دې سره زمونږ دا درس هم اختتام ته ورسېدو، او دا صورت هم اختتام ته ورسېدو. سورة الناس پر روان درس ته پرېږدو. یو پیر به ترجمه بیا وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، تو وایه پناه غواړم په رب د سبا پورې، یا په رب د مخلوقاتو پورې. من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه هر کله چې خوره شي دغه تیاره. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کي.